پس هغه خبره چې کله مروان هغه ولید ابن عتبه خبره کوي چې په مدینه کې د اوسه پورې تازه د کربلا آغاز کیږي، دا د رجب میاشته ده. صحیح. په 15 رجب 18 هجری کال کې معاویه دنیا نسی او دا تقریبا د رجب المرجب د 25 یا 22 تاریخ دی، یعنی د یزید کیږي چې معاویه د دنیا نه لاړ او یزید په تخت ناست دی. یزید په تخت ناست دی. په هغه اوله ورځ کې دا خط لیکلی دی د مدینه والی ته. او چې کله امام حسین علیه السلام هغوی امام ته دعوت ورکوي چې راشه هغه کوم دارالاماره یا هغه ځای چې د هغوی دی د مدینه هغه کوم ځای چې والی ورکې کینی، نو امام علیه السلام په هغه کې هم شته دی چې خپل هغه بني هاشم 10 کسانو ته یایي چې ما ته داسې معلومیږي چې معاویه دنیا نه لاړ دی او دوی غواړي چې ما نه بیعت واخلي. لذا تاسو راشئ ما سره، که چیرې خبره د موږ سخته شي نو تاسو داخل شوئ دغه دارالامارې ته، نو دې ځای نه ما وباسئ. ولې چې هغوی مطلب همدغه و چې امام همدلته شهید کړي، لکه څنګه ما بیان کړو چې یزید هم همدغه غوښتي و. البته ولید ابن عتبه نه غوښتلو چې دغه لاس ککړ شي د امام په وینې سره، ولې چې هغوی ته پته و چې دا داسې کس نه دی چې کوم یو کس د اقدام وکړي دغه بزرګوار وینه تویوي، بیا هغه به بچ پاتې شي، خدای په مخ کې هغه ته څه ابرو پاتې شي، هم دنیا یې خار و ذلیل کړي او هم په آخرت کې خار و ذلیل کړي. لذا هلته امام علیه السلام ته چې هغوی کله خبر ورکوي چې معاویه د دنیا نه لاړ دی، نو امام د مسلمانانو چې کوم رواج دی چې قرآن مجید ورته بیانوي چې کله یو کس وفات تاسو واورئ نو دغه کلمه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون دغه امام بیانوي. و اما هغوی همغه د یزید والا کوم خط خبره دی هغه ورته بیانوي چې یزید تا نه غوښتي دی چې پکار دی اوس د یزید خلافت امضا وکړي، گویا بیعت وکړي یزید سره. امام پوهیږي چې دوی په یو رقم هم ما نه پرېږدي تر څو چې بیعت نه کوم، لذا یو قسم سره یعنی دوی ته دا خبره کوي چې ځان دغه ځای نه خلاص کړي. ولې چې امام د حجت دی، پوهیږي چې اوس د امام د شهادت وخت نه دی، لذا خلکو ته اول امام د دغه خپل انقلاب نه خبرولې دپاره مدینې نه وځي. دا ده چې د خلکو دپاره سوال پیدا شي چې امام ولې په داسې وخت مدینې نه خارج شو او په داسې حالت سره خارج شو. بیا په مکې کې امام علیه السلام 4 میاشتې تېروي، هلته تبلیغ کوي. او بله خبره ده چې د کوفیانو چې کوم خطونه دي چې هغوی هم د معاویه د حکومت ډېر عذابونه واستلی دی، هغوی هم د معاویه حکومت نه پسته نه غواړي چې یزید په تخت باندې پاتې شي. و اما کومه بها یعنی کوم قیمت چې دی هغوی نه ادا کوي. د کوفیانو چې کومه خبره دی چې هغوی خطونه لیکلی دي، بېشک هغوی خطونه لیکلی و امام حسین علیه السلام ته چې مو امام نه لرو، مو پیشوا نه لرو، مو د معاویه حکومت نه تنګ ووز، د یزید حکومت مو نه غواړو، امامت راشه مو دپاره امامت وکړه، د برحق خلیفت یې د خدای طرف نه. اوس پکار دی چې د مو په مرستې سره هماغه ظاهري خلافت هم د تا لاسته پکار دی چې درشي. ولې چې ما عرض وکړو چې په هغه معاهدې کې هم همدغه خبرې دي. ځکه چې هغه معاهده چې د معاویه او د امام حسن علیه السلام په منځ شوې، ځکه چیرې امام حسن علیه السلام دنیا نه لاړ وي پکار دی د اسلامي خلافت امام حسین ته ورسېږي. نو هغه خبرې په عنوان سره هم پکار دی چې دغه خلافت امام حسین علیه السلام ته رسېدلی وای.